د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ صحتمند وئ. په نوی درس کې به موږ او تاسې د جذرونو د ضرب او تقسیم له عملیو سره انشاءالله اشنا شو. د مشابه جذرونو د ضرب تقسیم پیدا کول ډیر اسانه دي. یعنی په دې ډول که چیرې داسې وي چې درجې یو له بل سره مساوي وي، د مشابه درجو څخه یوه نیسو د مشابه جذرونو دپاره مجذورونه یو له بل سره ضربیږي. یعنی په دې ډول که چیرې ولرو ا د ان جذر لاندې ضرب ب د ام جذر لاندې، دا چې درجه یو له بل سره مساوي دي ان او دا درجه هم ان څخه عبارت ده، ام نه بلکې ان درجه یو له بل سره مساوي دي. نو د مساوي درجو څخه یوه درجه لیکو، مجذورونه یو له بل سره ضربیږي. یعنی ا له بي سره ضربو ضرب بي. په همدې ډول که چیرې تعداد زیات هم وي د جذرونو په همدې ډول ترسره کیږي. یعنی که چیرې ولرو ا د ان جذر لاندې ضرب بی د ان جذر لاندې ضرب سی د ان جذر لاندې، نو درجه یو له بل سره مساوي دي. د مساوي درجو څخه یوه درجه لیکو، د مساوي درجو څخه یوه درجه لیکو. مجذورونه یو له بل سره ضربو، یعنی ا ضرب بی ضرب سی. په دې ډول کولی شو د یو شان درجو جذرونه ساده کو. د تقسیم دپاره هم په همدې ډول کیږي. د درجو څخه یوه درجه لیکل کیږي، مجذورونه یو پر بل باندې ویشل کیږي. یعنی که چیرې ولرو ا د ان جذر لاندې تقسیم بی د ان جذر لاندې، دا چې درجه یو له بل سره مساوي دي، درجه یو له بل سره مساوي دي، د مساوي درجو څخه یوه درجه نیول کیږي. یعنی ان مجذورونه یو پر بل باندې ویشل کیږي، مجذورونه یو پر بل باندې ویشل کیږي، له درجو څخه یوه درجه نیول کیږي. که چیرې داسې وي چې درجه یو له بل سره مساوي نه وي، نو مشترکه درجه له پیدا کولو وروسته همدا عملیه پرې اجرا کیږي. یعنی لومړی باید مشترکه درجه پیدا کړلی شي، له هغې څخه وروسته همدا عملیه په اجرا کړلی شي. مشترکه درجه څه ډول پیدا کیږي؟ د جذرونو درجې ضربو او له هغې څخه وروسته د هر جذر په درجه باندې ویشو، کومه برخه چې پاتې شي د مجذور توان جوړو. په دې ډول یې ساده کولی شو. یعنی که چیرې ولرو ا د ان جذر لاندې ضرب بی د ام جذر لاندې بی د ام جذر لاندې باید ان د ام سره ضرب کړلی شي. کله چې ان د ام سره ضرب کړل شي، همدغه درجه د هر جذر په درجه باندې جلا جلا ویشل کیږي. یعنی ان ضرب ام تقسیم پر ان، یوازې ان پاتې کیږي، ان د ان سره له منځه ځي. نو موږ لیکو ا په توان د ام، همدغه چې باقي برخې پاتې شي د مجذور توان جوړیږي. ضرب بی همدا ام ضرب ان، که چیرې په ام شو ام به د ام سره د منځه شي، یوازې ان به باقي پاتې شي. د تقسیم دپاره هم په همدې ډول ساده کیږي. یعنی که چیرې ولرو ا د ان جذر لاندې ا د ان جذر لاندې تقسیم بی د ام جذر لاندې، نو موږ وایو چې دا مساوي کیږي ان ضرب ام، ان ضرب ان تقسیم د لومړی جذر یعنی د صورت کې جذر په درجه باندې، نو باقي پاتې کیږي ان د ان سره د منځه ځي، ا په توان د ان تقسیم د مخرج کې د جذر په درجه باندې، چې باقي پاتې کیږي بی په توان د ان.
په دې ډول یې ساده کولی شو. دقت وکړئ موږ ویل که چیرې درجې مساوي له درجو څخه یوه درجه مجذورونه یو له بل سره ضربیږي، هم د ضرب او هم تقسیم. که چیرې داسې وي چې درجې خلافي نو درجې خپلو کې یو له بل سره ضربیږي، یعنې مشترکه درجه پیدا کوو. له هغې څخه وروسته کولی شو همدغه لومړنۍ عملیه پرې اجرا کو. مسایلو ته راځو. په مسایلو کې په مفهوم باندې پوهیږئ. مسایل په دې ډول دي تقریبا 8 سواله ما ستاسو دپاره ولیکل. دقت وکړئ څه ډول ساده کیږي. لومړی سوال په دې ډول ده 4 مربع ضرب 4 مربع. درجې یو له بل سره مساوي دي، یعنې درجې 2 دي. نو موږ ویل دي کله چې درجې یو له بل سره مساوي له درجو څخه یوه درجه یعنې یو جذر لیکل کیږي، مجذورونه یو له بل سره ضربیږي. په دې ډول یې ساده کولی شو. 4 ضرب 4 14 کیږي، یعنې 14 مربع. کله چې 14 ساده کوو لیکلی شو 4 مربع جذر 2. توان یې له جذر سره اختصار کوو مساوي کیږي له 4 سره. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې راکړل شوي دي 15 د 4 جذر لاندې ضرب 4 د 4 جذر لاندې ضرب 10 د 4 جذر لاندې. که چیرې درجو ته دقت وکړو درجې یو له بل سره مساوي دي نو درجو څخه یوازې یوه درجه یعنې جذر 4 لیکو. مجذورونه په خپلو کې یو له بل سره ضربوو. 15 ضرب 4 ضرب 10 چې مساوي کیږي له 15 ضرب 4 څلوېښت کیږي. یا داسې ویلی شو 15 ضرب 10 مساوي کیږي 500 سره. 5 ضرب 4 مساوي کیږي له 200 سره. 4مه درجه جذر. په دې ډول ساده کولی شو. دریم سوال ته دقت وکړئ. په دریم سوال کې ویل شوي دي 3x مربع ضرب 12x مربع. درجې یو له بل سره مساوي دي، درجو څخه یو. مجذورونه په خپلو کې یو له بل سره ضربیږي، یعنې 3x ضرب 12x. کله چې 3x ضرب کو له 12x سره مساوي کیږي 14x مربع. مساوي کیږي 14x مربع. دا تاسو خپله هم ساده کولی شئ چې تیره ورځ کې د تیرو ورځو په درسونو کې په تفصیل سره تکت جوړول هغې ته وانلي له درجې سره اختصار کول مو ویلي وو، یعنې په دې ډول 6 مربع 6 کیږي x مربع جذر 2. همدغه توانونه د جذر سره ختمیږي مساوي کیږي له 6x سره. په دې ډول کولی شئ ساده یې کوئ. څلورم سوال ته دقت وکړئ. په څلورم سوال کې هر جذر د ضریب درلودونکی ده چې لومړی 4 د دویم 1/8 ضریب ده. لومړی باید ضریبونه ضرب کړل شي، یعنې 4 ضرب 1/8. درجې یو له بل سره مساوي دي نو یو لیکو 2/3 ضرب 9. که چیرې 4 ضرب 1/8 ساده کو یعنې اختصار وکړو 1 ضرب 4 2 ضرب 4 مساوي کیږي له 8 سره، یعنې لیکلی شو 1/2 ضرب همدغه مجذور هم یو څه اندازه ساده کیږي 1 ضرب 3 2 ضرب 3 9 کیږي. 1 ضرب 3 ضرب 3 9 کیږي. 3 ضرب 2 مساوي کیږي له 6 سره. 3 ضرب 2 مساوي کیږي له 6 سره. پنځم سوال ته دقت وکړئ. په پنځم سوال کې ویل شوي دي 2 مربع ضرب 3 مکعب ساده کوي. که چیرې درجو ته دقت وکړو درجې یو د بل خلاف دي، یعنې درجې مساوي نه دي. د لومړی درجه 2 ده، د دویم جذر درجه له 3 څخه عبارت ده. د دې درجې مساوي کول په دې ډول کیږي همدغه درجې یو له بل سره ضربیږي، یعنې 2 ضرب 3. همدغه درجه د لومړی جذر په درجه هم ویشل کیږي، د دویم هم. که چیرې په لومړی ویشو 2 به د 2 سره ختم شي نو به کې پاتې شي یوازې 3.
په توان د 2 به یې ولیکو، یعنی 2 په توان د 3 ضرب. دویم ته دقت وکړئ، دویم کې که چیرې 2 ضرب 3 پر دویم جزر درجه باندې شو، 3 له 3 سره اختصار کیږي، نو یوازې 2 پاتې کیږي، 2 د مجذور توان جوړیږي، یعنی 4 په توان د 2. په دې ډول ساده کولی شو. 2 3 له 6 سره مساوي کیږي، یعنی درجه به 6 شي، درجه به 6 شي، 2 په توان د 3 8 کیږي، او 2 4 په توان د 2 مساوي کیږي له 14 سره. خو همدغه درجو له توانو سره هم ساده کیږي، هغه تاسو ساده کوئ چې په راتلونکو درسونو کې، په تیرو درسونو کې ما په تفصیل سره ستاسو دپاره ویلي وو. شپږم سوال ته دقت وکړئ. په شپږم سوال کې راکړل شوي دي 2 مربع تقسیم پر 2 باندې ساده کوئ. درجه یو له بل سره مساوي دي، د دواړو درجه له 2 څخه عبارت ده. نو موږ ویلو کله چې درجې د تقسیم په حالت کې مساوي، له درجو څخه یو درجه، یعنی هم دا مربع ده همدغه یو جذر نیول کیږي. صورت تقسیم پر مخرج باندې، صورت تقسیم پر مخرج، جذر په خپل حال باندې 2 که چیرې وویشو پر 2 باندې مساوي کیږي له 14 سره. 14 جذر مربع مساوي له 14 سره ده، یعنی که چیرې 14 په دې ډول به درته ولیکم، ساده کو 14 مربع لیکل کیږي، توان له درجې سره اختصار کیږي. اووم سوال ته دقت وکړئ. په اووم سوال کې راکړل شوی دی د تقسیم سوال ده. 2 مربع مثبت 50 مربع منفي 18 مربع تقسیم پر 2 مربع ساده کوي. لومړی باید په صورت کې جذرونه ساده کړل شي، یعنی 2 پر ځای موږ لیکلی شو 14 ضرب 2 مربع مثبت، 50 پر ځای لیکلی شو 25 ضرب 2 چې تیرې ورځې په جذرونو کې موږ پیژندلی وو. یعنی څه ډول کولی شو یو مجذور له جذر څخه خارج کو، یا یو ضریب موږ څه ډول کولی شو جذر ته داخل کو، په دې باندې پوه شوي وو. همدا عدد خارج کړل شي له جذر څخه، 18 پر ځای لیکلی شو 9 ضرب 2 9 ضرب 2 تقسیم 2 مربع باندې. لومړی جذر 6 کا مربع کو 6 خارج کیږي، یعنی لیکلی شو 6 ضرب 2 مربع مثبت. دویم که چیرې 15 طاقت ته بدل کو 15 مربع کیږي، د 15 توان بو د جذر له درجې سره اختصار کو، یوازې په دې ډول بشي 2 مربع بو په جذر کې شي، یعنی په دې ډول 15 ضرب 2 مربع منفي 9 کته تبدیل کو، توان به 3 شي، د 3 توان بو عبارت له 2 څخه شي، 2 بو له جذر سره اختصار کو، یعنی په دې ډول 3 ضرب 2 مربع تقسیم 2 مربع باندې. په دې ډول ساده کولی شو. دقت وکړئ، یو څه نور هم درته ساده کومه. په دې ډول 6 مثبت 5 منفي 3 ضریبونه دي، دا باید جمع او تفریق کړل شي. جذرونه یو له بل سره مساوي دي، له مساوي جذرونو څخه یو نیسو، یعنی په دې ډول دقت کوئ. په دې ډول 6 مثبت 5 منفي 3 له جذرو څخه یوازې یو جذر لیکل کیږي. په دې ډول ساده کولی شو. تقسیم 2 مربع که چیرې جمع کو یا داسې کو 5 منفي 3 کو 2 باقي پاتې کیږي، 2 مثبت 6 مساوي کیږي له 8 سره. جذر مربع 2 مربع له 2 مربع سره د منځ ځي، یوازې باقي پاتې کیږي 8، یوازې باقي پاتې کیږي 8. دقت وکړئ، دا سوال مو څه ډول ساده کو. لومړی موږ 2 مثبت 50 منفي 18 ساده کړل، دوی څخه مو یوه برخه د جذر څخه خارجه کړه چې عبارت له 14 15 نو څخه ده، یعنی د دوی څخه مو تکات جوړ کو، هم مو د 14 څخه تکات جوړ کو او هم مو له 15 څخه تکات جوړ کو،
هم مولینو څخه تکت جوړ کو د دوی توان مو د جذر له درجې سره اختصار کولو کله مو چې د جذر له درجې سره اختصار کو هم شپږ خارج کړل شول هم 15 خارج کړل شول او هم 3 خارج کړل شول دوی مو جمع کول تعداد شو جمع او تفریق مو کول تعداد 8 شول او دوام مربع چې مشترک ونیولو د مخرج لیکیمات سره مو اختصار کړالو یو بل مثال ته دقت وکړئ په دې کې ویل شوی دي 4 مکعب تقسیم 2 مربع صدا کوي موږ ویلو کله چې درجې یو د بل خلافي دلته مو ویلو درجې یو د بل خلافي باید چې یو له بل سره درجې ضرب کړل شي د هر جذر په درجه باندې وویشل شي پاتې برخه د مجذور توان جوړ کړل شي یعنی 3 ضرب 2 که په صورت باندې شو 3 له 2 سره حتمیږي 4 په توان د 2 لیکل شو که په مخرج باندې شو 2 له 2 سره حتمیږي 2 په توان د 3 لیکل شو په دې ډول صدا کول شو 2 3 شپږ کېږي 4 په توان د 2 14 سره مساوي کېږي 2 په توان د 3 مساوي کېږي ل 8 سره یو څه اندازه نور هم صدا کول شو یو ضرب 8 8 کېږي 2 ضرب 8 14 سره مساوي کېږي نو لیکلی شو 2 د شپږم جذر لاندې ډیر اسانه سوالونه دي د هغې چا دپاره چې هم د ضرب سره بلدتیا ولري او هم دی وکولی شي یو عدد له جذر څخه خارج کړي یعنې تیر درسې دقیق ډول لیدلی وي یوازې چې د که مشابه وي نو یوه درجه لیکلی کېږي مجذورونه یې ضربیږي او په همدې ډولو د تقسیم دپاره هم مشابه درجو څخه یوه درجه مجذورونه تقسیمیږي که چیرې غیر مشابه هغه باید مشابه کړل شي چې په ترتیب سره ما طریقه تاسو دپاره وښودله او یوازې اووم سوال ده چې یو دغه پکې فقط همدغه تخنیک یې غوښتلو په هغه څه تخنیک ده په اسانه تخنیک ده عدد له جذر څخه خارجول دي یعنی کوم ستونزمن درس نه ده د نن ورځې په اسانۍ سره کولی شئ زده یې کوئ د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو راتلونکی درس به زموږ او تاسو انشاءالله جذر الجذر وي چې هغه هم اسانه درس دی تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم ښه درسونه ولرئ او ښې مطالعې ولرئ